چې زمونږ د قران مجید د تلاوت څه حال دی ګوره د الله تعالی یو دا عبادت دی کنه چې د الله کتاب دی د الله کلام دی د الله خبرې لوستل دي موږ له شاعرانو خبرې لوستل خوند راکړي د شاعرانو هغه فاسده شاعري چې پاره کې د جانانو کم صفات یادای چې پاره کې د مجازي جانانانو د دې صفات یادای هغه زمونږ خوخي موږ ټپي اورو موږ غاني اورو دا زمونږ زړه تنګي خو البته چې موږ کله د قران مجید تلاوت تکینو نو په دې باندې زمونږ زړه تنګيږي د قران مجید په تلاوت باندې زمونږ زړه تنګيږي ور دا زمونږ د سنت باندې د عمل نه کولو نتیجه ده موږ چې کله په سنت باندې عمل شروع کو بیا په دیني کو اعمال باندې د انسان زړه تنګيږي دا د انسان لپاره یو بهترین ټیسټ او فقها او خودل دي کوم انسان چې په مسجد کې تنګېدل شروع شو د زړه په مسجد کې تنګيږي د چې تلاوت تکینی د زړه تنګيږي د چې یو بل د نیکی کار شروع کی ذکر شروع کی د زړه تنګيږي فقها فرمایي د خپل نفس علاج کی د خپل نفس علاج کی ځکه د خپل جسم علاج کوي چې کله مریض شي خو د نفس چې کله مریض شوی د هغه علاج پرې خېدل او د علاج پرې خودلو نتیجه څه وي د علاج د پرې خودلو نتیجه د دادا چې همیشه به د عبادت نه لري وي همیشه به د ګناهونو ته ځل کېږي همیشه به د غلط لار طرف ته روان وي دا د ګناه نتیجه ده حدیث شریف کې راځي کوم انسان چې یو ګناه وکړي په ځل باندې تور داغ لګي بیا چې بل ګناه وکړي بل داغ لګي بیا چې بل ګناه وکړي بل داغ لګي حتی تر دې چې د زړه بالکل تور وګرځي نو چې زړه تور شو بالکل د بالکل د نیکۍ سره بیا طبيعت نه برابرېږي ځکه د زړه د ګناه نه ډک دي او بیا د دې لپاره رسول الله مبارک علاج خودل دي د دې لپاره علاج څه دي د دې لپاره رسول الله مبارک علاج استغفار خودل دي کوم انسان چې استغفار په حق او بالکل په د څه توبه واسي چې توبه نصوحه د استغفار په صحیح معنی کې ادا کی نو د دې استغفار د برکت رسول الله مبارک فرمایي کوم انسان چې استغفار کوي دا انسان الله تعالی د ګناهونو داسې پاکي لکه څنګه چې د مور نه یو بچي پیدا شي او د ګناه نه پاک وي څنګه چې د مور نه یو بچي پیدا شي او هغه بچي د ګناه نه پاک وي هغه ګناه پسترګو لیدل نه وي نو دغه سي الله تعالی دا خپل بندا د ګناه نه پاکي الله څومره مهربان دی موږ څومره نافرمان یو الله څومره مهربان دی موږ څومره نافرمان یو ګور الله تعالی توبه دنیا ته را لګل هم څنګه دا چې د انسان نه بار بار خطا کیږي ګناه بکیږي د دغه ګناه په نتیجه کې به دی بالکل ځان نه گمراه کوي دی به بالکل د توبې نه مخ نه اړي دی به د الله تعالی د دربار نه تمنه قضې کوي دی به د الله تعالی د دربار نه تمنه قضې کوي نو الله به دا انسان کامیاب وي کله چې د بالکل د الله دربار ته د الله کلام تشاشوا نو دا د ناکامۍ او د زوال لپاره د ورځې شروع شوه ور هغه ورځې شروع شوه په کوم ورځ باندې چې د سترګې د دنیا نه پټ شي بیا په قبر کې خودل شي بیا چې د آخرت ورځ راشي قران مجید کې راځي دا انسان به د قبر نړوند را پاسي چې کوم انسان د قبر نړوند را پاسي دی بچی کې د میدان د محشر په میدان کې چغي وکي او دا به وایي اے پروردګارا تاولي زړوند را پاسولما وقد كنت بصيرا ما خو لیدل کول په دنیا کې سترګې درا کړې وي اسلام مزیدار سترګې مې ما په دې باندې قسم سيزونه لیدل الله رب العزت مدد جواب ورکي كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها اے انسان تا تمنګ ځنی احکامات را لګلیو د پیغمبر طریقې مو ته را لګلیو د پیغمبر سنتونه مو را لګلیو کچریتا پاغه باندې عمل کړي و پرخه دي نه وي نو نن بستاسترګي وي نن بستاسترګي روخانه وي خو لہذا تا قران پرخه تا رسول الله مبارک طریقې پر خو دی تا زما عبادت پر خو دی په صحیح مانو کې زما بندگی نه کوله نو اوس د دې د برکت ستاسترګي منګه اغستی دي تمام دغه سړون د میدان د محشر طرف ته ځي دا د انسان لپاره لوی سزا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کړه دا انسان ور وستل شي او دا انسان د ګناهونو نډک وي رسول الله مبارک سنتونو عمل نه کړي زمون خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په خپل امت باندې دومره مهربان دي الله رب العزت په قیامت د ورځې نو وستو چې کله د جهنميانو فیصله وشي جهنم ته راشي رسول الله مبارک به خپل امتیانو بیا شفاعت کوي بیا به موایي چې یا اے پروردګار زما کوم اخیرنه امتین په جهنم کې پاتې دي هغه ما ته واپس راو باسا هغه ما ته واپس راکه جنت ته راولېګا هغه پیغمبر چې څومره مهربانه پیغمبر دی د قیامت پر ورځ باندې د دې انسان نه مخ اړای د دې انسان نه مخ اړای خفه بیتنا دا څومره لوی د بدبختۍ خبره ده زمونږ لپاره موږ د 15 وختو منځونو سنت زیت نه شروع سواله روټي موږ روزانه خورو کله په روټي کې وقفه نه کړې د دې روټي آداب موږ ته نه یاد د روټي د لپاره موږ د رسول الله مبارک دا ورکوټه سنت قدر نشو ژوندې کوله چې موږ د بمبې پورې لاړ شو او خپل لاسونه اووینځو زمونږ دومره ناراضي وي کوم د خوب نه پاسيګو
بس ډایرکټ په لاس او په خپل باندې خوراک شروع. حالانکه دا د پیغمبر پاک سنتونه دي، په دې باندې عمل پکار دي. رسول الله مبارک سنت دا دي چې رسول الله مبارک هر مانځ ته مسواک کړی دی. زمونږ مسواک پاتې وي پسلو کې د لسو کسانو سره مسواک په جیب کې وي، پسلو کې د لسو کسانو سره مسواک په جیب کې وي، او د دې باقیو سره مسواک نه وي. ټول انګریزي ټوپیس ته نختی. د ټوپیس ممانعت په شریعت کې نشته. ټوپیس په شریعت کې کول حرام نه دي، خو ها البته دومره درجه ورکول چې د مسواک نه سړی اهم وګڼي نو ګوره دا ګناه ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت دی پرېښودو او د غیر طریقه د خپله کا. حالانکه د خولې چې څومره جراثیم او بیماری نه دي، الله تعالی 100% د مسواک د برکت دغه جراثیم او د بیماری نه ختمي. کوم انسان چې مستقیم په همیشګۍ سره مسواک کوي، الله تعالی د په ټول جسم باندې چې څومره د بدن څومره اعضاء دي او څومره اندامونه دي او څومره د بدن کارونه دي، کاغه ګردې دي، کاغه سړه دي، کاغه کلیجی ده او کاغه معده ده، د دې ټولو الله تعالی صفائی کوي. ګوره د دې مسواک د برکت وجه دا د جراثیم دنه نسی او بیا هغه اندامونو ته نقصانات نه رسی. نو چې نقصان نه رسیږي دې نه نو انسان بیماری کې مزرنا. رسول الله مبارک سنتونو باندې کلک عمل وکړو. دا زمونږ د پاره واحد د نجات ذریعہ ده. کوم دا پرې خو ده بل هیڅ د نجات لار نشته په دنیا کې. په دنیا کې صرف دغه یو د کامیابی لار ده. چا چې پرې خو دي د ابو جهل، عتبہ، شیبہ او دا خلکو پرنګ هلاک شوی دي. دا خلکو پرنګ هلاک شوی دي. اوس دا خلکو فکر وکړي کوم چې زمونږ نظر او 2000 کال مخکې مړ دي او بې ایمان مړ دي، نو څومره ژوند په تیر شو دام په عذاب کې، آینده چې څومره روان دي هغه په عذاب کې، او داسې ژوند دی چې نه ختمېدونکی ژوند دی. تاسو څه وایئ چې زمونږ دا زندگی د خوندونو او د مزو نه ډکه بس تیروا چې څومره د دنیا لذتونه دي دا د لدر کړل، نامو د لدر کړل، خو په اعلی سطح د انعاماتو باندې فائز شوي. خو چې په هغه ورځ د مرګ راغی او ته مړ شوې نو بیا به دې څوک ذمهواري؟ بیا خو لاړه قصه ختمه، انعامات دلته پاتې بچو ته او ستا قصه ختمه شوه، فیصله دې وشوه، نو بیا په آخرت کې به خپل جواب څنګه ورکړې؟ الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راته نصیب کړي. الهي العالمین موږ د رسول الله مبارک په سنتونو د چلولو توفیق راته نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ته د رسول الله مبارک د مینې او محبت هغه انتهایی درجه را نصیب کړي. د هغې د وجې نه دې الله تعالی موږ ته په سنت باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.